بخنی دا اللہ نه غواړي اللہ پہ عذاب نه راولي. سورة الانفال کې اللہ رب العزت دا خبر ذکر کړی ده چې دا د مکی دا مشرکان دا د عذاب حقدار وو، دا نه چې ښه خلک خو په دوی د عذاب الله ولې نه راوستو، په یو ځای ټول ولې نه ختمول. د هغې دوه وجې ذکر شوي دي. یو وجه دا ذکر شوی دی چې وما کان الله لیعذبهم وانت فیهم، الله په دوی عذاب نه راولي او ته د دوی په منځ کې یې. یو وجه دا ده. دویمه وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، او نو الله عذاب ورکون کې دوی ته په داسې حال کې چې دوی بخنه غوښتونکي وو. دلته اشکال راځي. مکې مشرکان مبارک کې داسې ویله کېږي نه، په مکه کې بعض کمزوري مسلمانان اوسېدو، هجرت نه بعد وو کمزوري مسلمانان په مکه کې وو کنه نو، هغوی به د الله نه بخښنې غوښتې، د دغه خلکو د لاسه عذاب نه راتو. یا دا چې هم دا د مکې مشرکان په دوی کې به ډېر په مستقبل کې ایمان راوړي او د الله نه به بخښنې غواړي، نو د بخښنې غوښتو د لاسه الله په یو انسان عذاب نه راولي. که د عذابونو نه بچ کېده غواړي بخښنې ډېرې غواړی الله نه، استغفار ډېر وایه، الله به د عذاب نه ساتي. پنځمه خبره وایي د خپلو ګناهونو اقرار کوونکي توبه الله قبلوي. څوک چې د ګناهونو اقرار کوي که نه د ده توبه الله قبلوي. زه به ته یو خبره ذکر کوم، د دې بعضو خلکو د طبیعت پیکه شي چې کله ده ته داسې وویلی شي چې یاره ته هم ګناهونه کوې، طبیعت یې پیکه شي په دې خبره چې یعنې زه ګناهونه کوم. او ته هم ته یادو که ستا د سر د اسمان سره لګي که نه بیا هم تا نه ګناهونه کېږي. عجزي اختیار که، د دې اقرار کو چې او ما نه نافرمانیانې کېږي، بیا د الله په مخ کې بیانوه، انسانانو په مخ کې نه. د انسانانو په مخ کې ګناهونه ذکر کول، د انسانانو په مخ کې ګناهونه ذکر کول دا خو ځان ښه تباه کول دي. او دا یو قسمه داسې په فخر سره دا خبره کول دي چې یعنې زه د خپل رب نافرماني کوم. دا اشتي بعض پکې شروع کړي یاره بس الله دې بخښنه کوي پخوا به ما دا چل کو، که نو الله د باندې پرده راچولې څه له خلکو ته ځان شرموي. ولادا پرېږده زموږ په ملکونو کې بعض مقررین هغه په سټیج باندې لګیایي، ما چې به کله سندره وي که نه، او ما چې به کله ټپه وي، او موږ چې به کله ګډېدو، او موږ چې به کله لکه الله د باندې پردې راچولي دي. مؤمن د ګناهونو تذکره د خلکو په مخ کې نه کوي. ګناه وشو انسان کمزوری دی، الله د باندې پرده راواچوله، اوس په ځان باندې پرده راواچوه. بل دا چې تا کم داسې توره والې ده چې د خلکو په مخ کې ذکر کوي، د خپل رب سره د دشمني کړې وه، ته د خلکو په مخ کې ذکر کوي، د خپل رب دې نه و منلې ته ذکر کوي. یو سړی د مور پلار نافرمانه دی، د مور پلار ځه پرېږده، د خالق خو ځان له شان دی. یو سړی د مور پلار نافرمانه دی، دی به هر چا ته داسې وایي او بیا توبه وویسته چې یاره موږ به د مور پلار د سره نه منله. ما یو ورځ پلار ته دقې شانې ووایي چې ته څه کوې؟ څوک دا ذکر کوي؟ د تاسې توره والې ده. دلته دی صرف دا دې د لاسه نه ذکر کوي چې مور پلار نه وله حیا ورځي. د مور پلار مقام اوچت دی، او چې کله د الله نافرماني وکړي بیا به خلکو ته بیانوي. چې یو وخت کې یعنې سړی داسې په خندا سړي ته ووایي حیا ورنه نه ورځي، یاره یو وخت کې ما هم د خپل رب نه منله. مؤمن ته خو چې د هغه ګناهونه را یادېږي زړه یې ورسره ماتېږي، زړه یې ورسره ټوټه ټوټه کېږي چې ولې زما نه دا ګناهونه شوي دي. ماله نه وه په کار چې ما داسې کړی، ماله نه وه په کار چې ما د خپل رب نافرماني کړی، خو دا زما نه یو کار شوی دی. الله د باندې پرده راواچوله، ته د ځان نه پرده اوچتې. خلک سوال دا کوي چې یا الله په ما پرده راواچوه په دنیا او په آخرت کې، دی لګیا ځان شرموي خلکو ته، وایي ما هم دا کارونه کړي دي. موږ به هم وایي نشه چې کله کوله که نه
او موږ چې به کله دا کار کوو کله دا کار کوو کله سړی ځان سره ناستي له دینداره سړی او د ماضي ګناهونه ورته رایاد شي که نه د سترګو نه اوښکې روانې شي د سترګو نه اوښکې روانې شي چې زه به کوم مخ باندې الله ته مخامخ کېږم اوس یو سړی عامه مجمله خبره چا د عبرت دپاره وکړي چې یاره موږ بېلارې وو صحیح ده عامه خبره وکړه چې یاره یو وخت کې زه بېلارې وم الله راته هدایت وکړو اوس د ګناهونو تفصیل ذکر کول او ځای په ځای ذکر کول او بې مقصده بې ضرورته دا د مؤمن شان نه دي نو د ګناهونو اقرار د چا به مخکې کول د الله به مخکې کول او عام داسې اقرار کول دا د انسانانو به مخکې هم کولی شي چې او زه د الله کمزور او ګناهګار بنده یم نو دې کې او په هغه اولني قسم کې فرق دی چې ګناهونه لکه رسول وسلم حدیث کې وایي یو سړی دی د شپې ګناه وکړه الله پې پرده راواچوله سهار چې راپاڅېدو خلکو ته یې ووایي ما دا کړي ما دا کړي دې خلکو ته الله بخښنه نه کوي حدیث کې دا خبر راغلی چې زما ټول امت به الله بخي سوای د دغه کسانو نه دا چې الله پې پرده راواچوي دی بیا خلکو ته خپل ګناهونه بیانوي چې ما دا کار کړی او ما دا کار چې ما دا کار کړی او ما دا کار کړی حدیث راوړی دی د صحیح بخاري صحیح مسلم حدیث ته عایشه رضی الله عنها وایي او دا اوږد حدیث دی خو په منځ کې ته دا ټوټه راغستې ده وإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه کله چې یو بنده د خپلو ګناهونو اقرار وکړي او توبه وباسي نو الله یې توبه قبلوي خو دلته ورسره دا خبره هم ده که نه د ګناهونو اقرار وکړي او څه وکړي او توبه وباسي ثم تاب اسې اقرارونه به نه کې اقرار د ګناه ورسره توبه ویسته تاب الله علیه الله رب العزت د توبه قبلوي